سلیم او زرمینې د یو بل سره مینه لرله. د دواړو کورنۍ د یو کلي کې اوسېد. خو د زرمینې پلار یو مغرور او شتمن سړی و چې ویل به یې زه خپله لور یو غریب ته نشم ورکولی. سلیم یو بې غیرته خو غریب ځوان و. هغه ویل زه به ځان جوړ کړم خو مینه به نه خرڅوم. کلونه تیر شول. سلیم تعلیم دپاره ښار ته لاړ. خو دا ځل ناوخته شوی و. زرمینه بل چا ورکړې شوې وه او زړه یې هم مات شوی و. سلیم د زرمینې کور ته ورغلی و. یوازې د یوه خبره یې وکړه. زه نه غواړم ستا د ژوند خراب کړم، خو زه غواړم ته پوه شوې چې زه تل درسره مخلص وم. زرمینې ژړل. ویې ویل زه هم تا ته مخلص وم خو د دنیا غریبي نه خوښوي. او دواړه له یو بل سره په اخرني ځل ولیدل او د سترګو د لارې خبرې وکړې او بیا یې تلپاتې جلا شول.